السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ملګرو دوستان ته خپل د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. فصل سلامت د خیر کثیر د سلسلې و پنځمې برخې ته به را رسېدلي یو او هغه به ستاسو حضور ته وړاندې کړو ان شاء الله تعالی. لکه څنګه چې په مخکې برخه کې موږ تاسو وویل چې یو داسې ذکر شي حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک موږ تاسو ته ښوولی دی چې هغه ذکر شریف د ثوابونو خزانه ده. دونه ثوابونه په دې ذکر شریف کې موجود دي چې څونه انسان فکر کوي د هغه څخه زیات ثوابونه دي. یعنی کوم ثوابونه چې د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته ښوولي دي هغه زموږ تاسو د عقل او د حساب څخه ډېر اخواته دي. دونه د ثوابونو او د اجرونو خزانه ده دا ذکر شریف. هغه ذکر شریف دا دی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا ذکر شریف دی. مخکې خو په تیره برخه کې موږ تاسو وویل چې د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک دا ذکر چې موږ ته ښوولی دی او سهار او ماښام یې لس واره د دې لارښوونه راته کړې ده. په یو بل حدیث شریف مبارک کې بیا راغلی دي یا که سړی غواړي چې ډېر اجر ترلاسه کړي نو دا ذکر شریف چې 100 واره ووایي. دا ذکر شریف چې دا تیر سو دا د 100 واره پوره کړي. حدیث مبارک کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک څخه روایت شوی دی. وایي دی وایي حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک وفرمایل وایي هغه څوک چې دا ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا چې سړی په ورځ کې 100 واره وایي الله جل جلاله به د 10 مریانو د ازادېدلو اجر ورته ورکړي او 100 نیکۍ و حسنې به د ده دپاره ولیکل سي او 100 ګناوې به د ده څخه محو سي او دا به د ده دپاره حرز او ساتنه سي د شیطان څخه په دې ټول ورځ کې. په دې ورځ کې بیا شیطان په ده باندې زور نه رسېږي. په دې ورځ کې به د شیطان د ضرره څخه محفوظ وي تر هغه ساعته پورې چې ماښام کېږي. او په ورځ د آخرت به چې د انسانان راځي او چا یو عمل کړي چا بل عمل کړي چا یو ذکر کړي چا بل ذکر کړي قسم ذکرونه انسانانو کړي قسم اعمال یې کړي او خلک را رواني او دوی ته اجرونه ورکول کېږي. وایي په ورځ د آخرت به هېڅوک تر ده افضل نه وي تر دغه ټولو انسانانو. په ورځ د آخرت چې دا څونه انسانان راځي او څونه اذکار یې کړي څونه عبادات یې کړي د هیڅ چا ثواب به در د ډېر نه وي. د ده ثواب به تر ټولو خلکو زیات وي مګر هغه سړی چې دغه ذکر یې در دغه ډېر کړی. هر چا چې دغه ذکر چې ډېر ویلی په ورځ کې ډېر وارې ویلي د هغه سړي ثواب به در ده ډېر وي. او که سړی 100 واره پوره کړي نو هېڅوک به د ده په اندازه باندې ثواب په ورځ د آخرت ونه لري او تر ټولو ذاکرینو تر ټولو خلکو به د اجر ډېر وي. نو 100 واره چې سړی دا د ورځې پوره کړي دا ډېر اسانه ویل کېږي. دا په دام ضرور نه دی چې خامخا به سړی سهار د لمانځه وروسته وایي. که مثلا سړی د اشراق د لمانځه وروسته د یو سړی دکان ته روان دی مثلا هغه په سپرلارې باندې روان دی تسبیح راواخیسته دی او دا ذکر شي په 100 واره پوره کړي د ځان سره ووایي. هم به خپل دکان ته روان وي هم به خپل دفتر ته روان وي هم به خپل کار ته روان وي او دا 100 واره پوره کړه څونه اجر به الله تعالی وده ته ورکړي. الله جل جلاله دې موږ د دې اجرونو څخه نه محروم کړي او الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.